السلام علیکم. د پرمختګ ګامونه یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که تاسې هم زما په شان د داسې یوې برنامې په لټه کې وئ چې له تصویر څخه درته متن په ډېره دقیقه توګه وباسي، نو دلته راځم درته همداسې یو برنامه ښیم چې له تصویر څخه متن په ډېر دقیق او پرته له اشتباهات څخه باسي. نه یوازې دا، بلکې تاسو کولی شئ له د کمرې له طریقه هم له یو صفحې یا ورقې څخه عکس واخلئ او متن یې وباسئ. نو له هر څه وړاندې راځم دلته درته د اپلیکیشن د نصبېدو طریقه ښیم. لومړی تاسو پلی سټور ته لاړ شئ. په پلی سټور کې ټکسټ سکینر ولیکئ. د ټکسټ سکینر د لیکلو وروسته دغه اپلیکیشن پیدا او په خپل موبایل کې نصب یا انسټال کړئ. ما دغه اپلیکیشن یا برنامه له مخکې نه انسټال کړې. زه راځم یوازې دغه خلاصوم. له خلاصولو وروسته دغه رقم یوه صفحه خلاصیږي. نو د برنامې له خلاصېدلو وروسته تاسو که په کمره کلیک وکړه درته یو بله صفحه راځي. تاسو نه پوښتنه کوي چې دغه اپلیکیشن په پیسو باندې ده، تاسو یې په پیسو اخلئ. موږ ورته وایو چې نه، د اوس لپاره موږ تر تېرېږو. زه مثلا له یو ورقې نه یا له یو مقالې نه عکس اخلم او ګورم دغه برنامه ازمویم چې څنګه نتیجه ورکوي که نه. هغه برخې چې تاسو یې نه غواړئ چې په متن دې ترې وباسل شي هغه ترېنه لرې کړئ او وروسته له دې په سکین باندې کلیک وکړئ. سکین باندې له کلیک نه وروسته په دغه کونج کې تاسو ته یوه کراز علامه راښکاره کېږي. په همدې کلیک وکړئ. نو په ضرب د ثانیه کې به تاسو ته د تصویر متن وباسي. څنګه چې تاسو په صفحه باندې ګورئ متن یې په ډېره دقیقه توګه وباسه، حتی چې د پښتو ځانګړي توري د پښتو 5 یګانې هم کې په پوره دقت سره مراعات شوي دي. نو اوس که تاسو غواړئ دا چاته ولېږئ نو پاس په کاپي اپشن باندې کلیک وکړئ او یا په شیر باندې کلیک وکړئ. خو دلته که تاسو له دې برنامې نه 3 ځله استفاده وکړئ تاسو ته بیا دغسې یو وارنینګ درکوي چې تاسو باید د بل تصویر نه د متن د اخیستلو په خاطر یا ویډیو وګورئ او یا هم د دغه برنامې دغه کوم مالک یا خاوند چې دی د دغه نه ورته لایسنس واخلئ چې هغه په پیسو ده. خو زه راځم تاسو ته یو بله اسانه طریقه ښیم چې تاسو د ویډیو له لیدلو او د لایسنس له اخیستلو څخه خلاصوي. نو تاسو برنامې ته لاړ شئ او برنامه یوازې باندې د 2-3 ثانیو لپاره کلیک وکړئ. له کلیک وروسته دغه رقم یو صفحه راښکاره کېږي. د دغه صفحې له راښکاره کېدو وروسته په دې کونج کې د ډیټیلز یا معلوماتو آیکن یا سمبول دغه باندې کلیک وکړئ. له کلیک وروسته تاسو ته دغه صفحه راښکاره کېږي. دلته په سټوریج باندې کلیک وکړئ. په سټوریج له کلیک وروسته تاسو تنها او تنها په کلیر ډیټا باندې کلیک وکړئ او ډیلیټ ووهئ. له دې وروسته به ستاسو برنامه بیرته تازه او عادي او لومړني حالت ته راوګرځي چې له دې وروسته بیا تاسو کولی شئ د عادي طور د لومړني ځل په څېر له دغې برنامې څخه استفاده وکړئ. راځم زه دغه برنامه ازمویم چې آیا دغه تخنیک نتیجه ورکړله که نه. لکه څنګه چې تاسو وینئ په ډېر دقت یې له تصویر څخه متن وباسه
او موږ ته یې راکړه. اوس تاسو کولی شئ دغه متن چاته لیږئ، کولی شئ شیر یې کړئ، کولی شئ ځان سره یې کاپي کړئ. حتی تاسو کولی شئ په دغه متن کې همدلته نور معلومات هم اضافه کړئ یا د خپلې خوښې نور تغیرات هم پکې راوړئ. د دغې برنامې څخه تاسو په مختلفو مواردو کې استفاده کولی شئ. امید لرم چې دا معلومات به مو د ګټې وړ ګرځېدلي وي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. السلام علیکم.